د ریا خرقه. رحمان بابا فرمایي د ریا خرقه یې خدای مکړه په غاړه، رحمان کوږ دستار تړلی قلندر دی. قلندران ملامتیق صوفیان و، یعنی د اجتماعي آدابو پروا یې نه ساتله او په دې یې خیر لید چې خلکو ته ځان ملامت وښیي خو د کبر او غرور له ناروغۍ خوند پاتې شي. خرقه چې د صوفیانو او متقیانو رسمي لباس و، طبعا قلندرانو نه خوښوله. معمولا هغه څوک چې په دینداري کې تظاهر کوي ریاکار بولو. رحمان بابا د ریا عبادت ناقبول بولي او وایي د ریا تر ناقبوله عبادته د ساقي په مویو مستو خراب خوښ یم. د ریاکار مقصد دا وي چې ټولنه د ځان منت باره کړي. خوشحال وایي خدای د ځان لپاره بولي په عالم کاندې منت. اورنګزیب پاچا ظاهري دینداري ته زیات توجه کوله. د په ظاهره ته تقوا په خاطر په قمار، شراب او موسیقي باندې بندیزونه ولګول او نڅاګرې له درباره وشړلې. خو د خپل ورونو په شمول یې په زرګونو کسان ووژل چې حکومت د ده وي او لا ډېرې سیمې تر واک لاندې وي. د دغسې واکمنو په وخت کې د ریا د زیاتېدو امکان ډېرېږي. خوشحال فرمایي د اورنګ د ریا زاهدان ډېر دي. د دغه دور د ریاکارو شیخانو تر ټولو روښانه انځور شاید د خوشحال بابا په دغو بیتونو کې ولیدل شي. که شیخي زاهدي غواړي په خپل لاس کې د دلاله، لیکلور دستار په سر کړه سر وهه په مسله، یا مسواک کږده په سر کې یا یې وټومبه تر ملا، په تسبیح خوځوه شونډې نور ټګي کوه کغلا. مرد هغه ګڼه خوشحاله چې کیږي مشغوله د خپل روزګار د روانولو او یا د خوشحال په ژبه د مشغوله کولو لپاره ریا او تظاهر یوازې له دیانت سره نه بلکې له نورو اقدار سره هم تعلق لري. ریا دروغ، تزویز، تظاهر او ځان یو ډول ښودل خو په باطن کې بل ډول اوسېدل سره ورته او مشابه بد اخلاقۍ دي چې زموږ په ټولنه کې کمی نشته او په مخنیوي کې ځکه کامیاب نه یو چې موږ له بد اخلاقیو سره د مقابلې لپاره یوازې د نصیحت ژبه او د جزا توره پیژنو او په هغو علتونو چندان غور نه کوو چې د وګړیو اخلاقي تباهي ته لار هواروي. که د ریا او تظاهر د کورنۍ بد اخلاقیو ته راشو، یو لوی علت یې په ټولنه کې د استبدادي دی. زما منظور یوازې سیاسي نه بلکې اجتماعي استبداد هم دی. زموږ د ټولنې ګڼ اوسېدونکي دې ته تیار نه دي چې یو څوک دې بیل فکر او بیل ذوق ولري او په خپله خوښه دې ژوند وکړي. زلمی به وغواړي د زراعت متخصص شي، ولې لالا به یې طب ورباندې وایي. زلمی به واده کولو تیار نه وي مګر مور به یې ټینګه وي چې ستا واده زما لوی ارمان دی. د زلمي په اوږده ویښته خوښ وي خو د پلار له ویرې به سرخریلی ګرځي. په هره ټولنه کې چې فردي ازادي ته احترام کم وي د دوه مخو کسانو شمېر زیاتېږي. د غراض، فقر او احتیاج بنیادم ریا او تظاهر ته اړ باسي. حمید مومند وایي څه بلای احتیاجه چې سړی کړې سګ مزاجه، مسلمان هندو رواج کړې او هندو مسلم رواجه. د سړک پخول، د اوبو د بند تړل، د فابریکې جوړول، د باغ ایښودل او د اقتصادي ودې لپاره هر فعالیت د بېوزلي اندازه کموي او چې هر څومره خلک له احتیاجه راوځي تر ویز او تظاهر په دام کې د لوېدو خطر یې کمیږي. د کابو 30 کاله پخوا کیسه ده. په پېښور کې وم، یو دوست مې چې له کاناډا راغلی و د هغه ځای کیسې کولې. ویې ویل یوه ورځ سخت وږی وم او څرنګه چې پیسې را سره نه وي کور ته پلی روان شوم. په لاره کې مې یو کاناډایي ملګری ولید. کور ته د تلو ست یې راته وکړ. ورسره لاړم. ده وویل ډوډۍ خورې؟ ما هغه د وطن په حساب ورته وویل نه، کور د ودان. او بیا د زما مخې ته چرګ خوړ او ما ورته کتل. او د پرون ورځې د کابل کیسه به درته وکړم. یو ملګری مې مېلمستیا ته تللی و. ویې ویل زه او کوربه ژړ ماړه شو. خو د کوربه د زامنو او څو نورو زلمیو اشتها تر موږ ښه وه. کوربه ته مې وویل زه او ته به بلې کوټې ته لاړ شو چې دوی زموږ مخې ته ډوډۍ نه خوري، شرمېږي. کوربه را سره ومنله او وروسته بیا یو زلمي راته وویل کور دې ودان که نه وږي به پاتې وو. هغه ټولنه چې د وګړیو له اشتها رانیولې د هغوی تر ویښتو او جامو پورې په هر شي کې مداخله خپل حق ګڼي، له وګړو یې د ډېر صداقت توقع نه لري. د لړم 8 1995 کال. شهادت هغه څوک چې د حق په لاره کې بې ګناه او په ظلم سره ووژل شي شهید بولو.
د شهادت مفهوم په ټولو کلچرونو او دینونو کې شته، څرنګه چې د مختلفو سیاسي ډلو، دولتونو، دینونو، ملتونو او کلتورونو اړوندان د خپلو عقیدو او ګټو تر اثر لاندې د حق د لارې بیل تعریف کوي، نو شهیدان هم ممکن سره بیل وي. د جهاد په کلونو کې مې یوه لنډۍ اورېدلې وه: شهید د هر وطن شهید دی، د جنت شمې به زموږ شهیدان وینه. په دې لنډۍ کې د دنیایي او سیاسي مقصدونو تر اغېز لاندې د خپل وطن شهیدان تر نورو بهتره بلل شوي دي. د اسلام په تاریخ کې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه په عرفان کې حسین بن منصور علاج او په عیسویت کې عیسی علیه السلام د شهادت اعلی مثالونه دي. زموږ اسلامي عقیدې سره سم عیسی علیه السلام په دار شوی او وژل شوی نه دی، مګر مسیحیان هغه ته د لوی شهید په سترګه ګوري. د عیسویانو په نظر په فلسطین کې رومي والي د صلیب په ذریعه د عیسی علیه السلام د وژلو حکم وکړ. دغه حکم اجرا شو. څو ورځې پس عیسی علیه السلام ولیدل شو. د دوی په عقیده حضرت عیسی علیه السلام له اعدام وروسته راپاڅېد او اسمان ته وخوت. د عیسی علیه السلام بیا ژوندي کېدل او هغه د خدای زوی بلل د عیسویت دویم مهم اصلونه دي. حسین بن منصور حلاج په شمسي حساب د 300 کال د حمل په 11 نیټه د الحاد او کفر ویلو په تور د عباسي خلیفه مقتدر په زمانه کې د بغداد د شرعي د قاضي په حکم اعدام شو. ویل شوي دي چې د دې زر دورې ووهل شو، پښې او لاسونه یې غوڅ شول، سر یې وځړول شو او جسد یې وسوځول شو. منصور د وخت په تېرېدو سره د خلکو په ذهنونو کې ورو ورو په ډېر مهم کس او ولی الله بدل شو او ډېرې کیسې ورپورې غوټه شوې. هسې وایي چې تر اعدام له مخې یو چا پوښتنه ورنه وکړه: عشق څه دی؟ منصور ورته وویل: نن به یې ووینې، سبا به یې ووینې او بل سبا به یې ووینې. په هغه ورځ دی اعدام شو، په سبا یې وسوځول شو او په بل سبا یې ایرې باد یوړې. دی په اکثرو ادبي اثارو کې د خپل پلار په نوم منصور یا منصور حلاج یاد شوی دی. د حسین بن منصور پلار حلاج و. حلاج هغه چاته وایي چې پنبه له پنبهدانۍ بېلوي او موږ یې نداف بولو. رحمان بابا فرمایي: اورنګزیب او شاهجهان غوندې اشراف صدقه شه تر منصور غوندې نداف. حافظ وایي چې هغه یار حسین بن منصور ځکه په دار وخوت چې اسرار یې افشا کړل. په دینی عقیدو او ادبي اثارو کې د شهادت مفهوم د ابدي ژوند، بیا ژوندي کېدو، میړانې، مظلومیت، سپېڅلتیا او د نورو د بقا لپاره د سرښندنې له مفهومونو سره غوټه دی. په پښتو ادب کې د شهادت په باره کې یو ډېره نادره خبره عبدالقادر خټک کړې ده. عبدالقادر خټک فرمایي چې سبب یې د دوزخ زما کشتن وي، بیا د نه مومم دا هسې شهادت. دی وایي چې که زما د وژلو په وجه یو څوک دوزخي کېږي نو د شهادت له دغسې مقامه تېر یم. د انسانیت معراج دا دی چې د هر چا خیر وغواړي او هغه ګټه ونه بولو چې د بل چا پکې تاوان وي. د عبدالقادر خټک هم عصر او هم نومي شاعر لوی عارف عبدالقادر بیدل فرمایلی دي چې د څاڅکي او څپې یوازې نمونه بیل دي، نور فرق پکې نشته. ای غافلانو، دوه والیله څه ته وایي؟ موږ خو هماغه تاسې یو. د 1993 کال منه. خشونت او زموږ اخلاقي دنده. د 20مې پیړۍ مشهور ساینسپوه اینشټاین له دویمې نړیوالې جګړې وروسته ویلي و چې د درېیم جنګ د وسلو اټکل نشم کولی، خو په 4م نړیوال جنګ کې به انسانان په یو بل باندې د تیږو او کوتکونو ګزارونه کوي. د اینشټاین مطلب دا و چې په 3م نړیوال جنګ کې به دومره پرمختللې وسلې استعمال شي چې د انسان د زرګونو کلونو خواري او تمدن به په پناه کړي. په اوسنۍ زمانه کې د جګړې په خلاف د اوازونو د اوچتېدو یو علت دا دی چې اوسنۍ وسلې ډېرې تباه کوونکې دي. جګړه چې د خشونت یو ډول دی په وسله باندې کېږي. خشونت نورې مختلفې بڼې هم لري چې وسله پکې نه استعمالیږي، خو د انسانانو په تباهي کې ونډه کمه نه ده. پخوانی متل کړی دی چې د تورې پر هر ورغېږي خو د خولې پر هر نه رغېږي. دلته د خشونت د هغه ډول شدت ته اشاره کېږي چې جسم نه بلکې روح ژوبلوي او لاس او پښې نه بلکې زړونه ماتوي. داسې هم کېږي چې یو څوک نه په خوله چاته څه ووایي او نه لاس ور واچوي، خو عکس العمل یې تریخ وي. مثلا د مجلس بحث چې خوند ورنه کړي، د کوټې بې خدای پامانۍ ووځي او ور به ډېر کلک پورې کړي. ما یو چرسي ډرایور پیژانده چې کوترې او مړزان یې ساتل. دی چې با خپلې مېرمنې ته په قهر شو، چاړه به یې راواخیسته، کوترې یا مړزان به یې حلال کړل او مېرمن به یې له ویرې ورېږدېدله. د خشونت ځینې بڼې ډېرې پټې وي. یو څوک به په داسې اندازه خبره شروع کړي لکه یو مهم راز چې بیانوي،
او بیا به د خبرې تر بشپړولو مخکې غلی شي. دغه سړی که د ځان پړسولو په نیت له ذات څخه د راوتونو څښتن جوړوي دروغجن دی، او که یې منظور دا وي چې نورو ته اندېښنه ور واچوي هم دروغجن دی او هم یې خشونت کړی دی. خشونت یا تشدد معمولا داسې چلن ته وایي چې بل ته د جسمي یا روحي صدمې د رسولو په نیت ترسره کیږي. په اوسنۍ زمانه کې چې د انساني حقونو په اړه پوهه ورځ په ورځ زیاتیږي، طبعا له خشونت سره حساسیت مخ پر ډېرېدو دی. رحمان بابا فرمایي وران چې شهر د یوه سړي په تور. داسې ځکه وایي چې په تېرو وختونو کې ډېرو کسانو دا بېعدالتي نه ګڼله چې واکمن یو کس ته په قهر شي او ټول هغه ښار له خاورو سره خاورې کړي چې دغه کس پکې اوسي. مقدوني سکندر د خپلو جنګي سفرونو په وخت ناروغ شو او عسکرو یې د یوه کلي څو سوه کسان د دې لپاره تر تیغ تېر کړل چې د سکندر بلا په هغوی باندې پرېوځي. د ارسطو د زمانې خلک هم دومره بېرحمه او جاهلان وو. د تشدد په اړه د بحثونو د تودېدو بله وجه دا ده چې زموږ په زمانه کې د خشونت د بدو عواقبو په باره کې پوهه تر بل هر وخت ډېره شوې ده، او د ټولنې مصلحان ښه پوهېږي چې د نورو ځورول، ویرول او ناکراره ساتل د غوټو د پرانیستلو لاره نه ده، بلکې برعکس غوټې ورسره ټینګېږي. خوشحال فرمایي له تا چې ویره کا ځینې به ویره کړي. یو زوی چې د پلار مخ ته یې د خبرو جرأت نه کاوه له کوره پټ وتښتېد او سپین ږیري پلار په میاشتو میاشتو پسې ګرځېده چې د مړ ژوندي درک کې ولګوي. پلار غوښتل خپل زوی د ویرولو له لارې په کنټرول کې وساتي، او زوی چې په ظاهره مؤدب و او په اصطلاح خوله یې ورسره نه وهله، هغسې چلند وکړ چې ډېر بېادبه زامن یې هم شاید مناسب ونه بولي. هغوی چې د نورو په ویرولو کې ځان امن احساسوي که روحي ناروغان نه دي نو سادهګان خو دي. له کورونو رانیولې تر سنګرونو پورې او د کلي د چوک له بانډارونو رانیولې د مجازي فضا تر غیبتونو پورې زموږ د ټولنې په هره خوا کې د خشونت نښې لیدل کېږي. زموږ اخلاقي وظیفه یوازې دا نه ده چې خشونت وغندو، تاوانونه یې وښیو او پټ او ښکاره ډولونه یې بیان کړو، بلکې لا لوی مسؤلیت مو دا ده چې په خوله، په قلم او په عمل کې داسې څه ونه کړو چې دغه ناروغي نوره هم زیاته شي. 1995 کال. خوشحاله سنبله. استاد نجیب منلی تا مې وویل چې که جونګړه د ناڅاپه په ماڼۍ بدله شي نو شاید یو میاشت به خوشحاله وي، بیا به ورو ورو د ماڼۍ ژوند عادي احساس کړي او د خوشحالي کچه به دې د هغه وخت په اندازه شي چې په جونګړه کې اوسېدې. ده راته وویل زما خوشحالي به په اوله ورځ هم د جونګړې په اندازه وي، ځکه زه په تصور کې په ماڼۍ کې اوسېدلی او ورباندې عادت شوی یم. د په خبره به وروسته وغږېږم، اوس په همدا خبره لږ وسپړم. عادت د خوشحالي د دوام د لارې لوی خنډ دی، یو نعمت چې په لاس درشي او په اوله کې خوشحاله شو او خوند ورڅخه اخلو، خو څه موده پس چې ورسره عادت شو د خوشحالۍ کچه مو تقریبا هغه حد ته راټیټه شي چې له دغه نعمته محروم وو. په دې پړاو کې یو ځل بیا هڅه پیل کړو چې په ژوند کې نوی رنګ او خوند ومومو. مقصد ته د رسېدلو مزل معمولا اسانه نه وي، ستړیا، ذهني ناکراري او د نور مخالفتونه پکې وي، او که همت ولرو دا هر څه د یوې ورکې خوشحالي د لرلو په تمه وزغمو، او چې کامیاب شو خلک راته بختور وایي. په سر کې موږ هم ګمان وکړو چې بختور یو، خو له نوي بخت سره چې څه موده تېره کړو ژوند یو ځل بیا بې خونده او بې معنا راښکاره شي. د عادت له بلا سره څه وکړو چې خوشحالي مو ونه وژني. دا مشکله ده چې هره ورځ نوی کور ولرو، خو دا اسانه ده چې وخت په وخت د کور د وسایلو په نظم او ترتیب کې تغییر راولو. حقیقت چې د کوټې په شمالي اړخ کې دی که جنوبي اړخ ته راولېږدول شي په کوټه کې مو بدلون راشي او په روحي لحاظ به تازه شو. زموږ کلیوال په پسرلي کې د غره لمن ته ځي او هورې میله کوي. د دوی کلی چې په شګلونو لوی او کوچني باغونه پکې شته د غره تر لمن شین دی او طبعا د کلیو هوا ناولې نه وي، نو دوی په څه پسې 3-4 کیلومتره مزل کوي. دوی چې په نوي ځای کې سره کیني او ډوډۍ وخوري عادي حالت بدل شوی وویني او خوشحالي احساس کړي. زما د پلار یو ماما به د کور په منځ کې د ډوډۍ ځای بدلاوه. پلار مرحوم مې کیسه کوله چې یوه ورځ د سهارنۍ لپاره دویم منزل ته د ختونکي زینې خوښې کړې وې. ځینې کسان شاید ووایي چې دا خو خوشحالي نه شوه، دا خو هسې د ځان تېرېستل دي. ځواب دا دی چې که څوک په یوه شي راضي کېږي که هغه خیالي هم وي د ده لپاره ښه خبره ده. زموږ د خوښې ټیم چې د فوټبال مسابقه وګټي خوشحالي احساسوو. حال دا چې د یو ټیم پیلوتوب خیالي ملګرتیا ده، او بله دا چې د لوبه اصلي ګټه خو په ورزش کې ده چې له ګټې او بیلات سره یې تعلق نشته او دواړو ټیمونو کړی دی.
موږ چې د یو ټیم ګول ته خوشحالي کو په حقیقت کې خیالي خوشحالي احساسوو. د استاد نجیب منلي په خبره کې هم په واقعي ژوند کې د خیالي او تصور نقش ته اشاره وه. زه یو وخت 2 میاشتې سر په سر ناکراره وم. په دې منځ کې د اسد میاشتې 21 نیټه راغله. د خاطراتو کتابچه مې راواخیسته او دغه عنوان مې ولیکه: خوشحاله سنبله. په سنبله کې مې کوښښ وکړ چې د دې میاشتې لپاره غوره کړی عنوان بیا رایاد کړم او د ژوند مثبت اړخونو ته زیات پام واړوم. د دې تجربې په برکت مې نه یوازې په سنبله بلکې ورپسې میاشتو کې هم روحیه بهتره وه. د چین خلکو متل کړی دی چې که غواړې د 1 ساعت په مخه خوشحاله شې، یو څو شېبې ویده شه. که غواړې ټوله ورځ خوشحاله اوسې، د کبانو په ښکار پسې ووځه. که غواړې ټول کال دې په خوشحالۍ تېر شي، د جایداد څښتن شه. او که د ټول عمر خوشحالي غواړې، نو نیکي وکړه. په چینی متل کې لوی حقیقت ته اشاره شوې ده. د عادت بلا د نیک اوسېدلو له لارې ترلاسه شوې خوشحالي نشي وژلی. نیکي له قدرت او ثروت سره نه، بلکې له نیت سره تعلق لري. که زه په ورین تندي یو چا ته سلام واچوم او هغه احساس کړي چې احترام یې ورته کړی دی، دا نیکي شوه. هغوی چې نیک دي او د خدای د مخلوق خیر غواړي، روحي سکون ته رسیږي او جنتي خوشحالي احساسولی شي. نیک اوسېدل په ژوند کې کوچنیو تغییراتو ته اهمیت ورکول او په دې باندې باور لرل چې د خوشحالي د احساس لویه برخه زموږ د خپلو فکرونو او خیالونو پیداوار ده. له موږ سره مرسته کوي چې روحیه مو تازه پاتې شي. د لیندۍ 15 د 1995 کال. اوازه: یو کلیوال ملا کابل ته راغی. په پل خشتي جومات کې جمع ورکړه. په لمانځه کې سهوه شو. د سهوې جدای وکړه. تر لمانځه وروسته د محراب ملا ورته وویل چې ولې سهوه شوې؟ ده ورته وویل انسان یم. هغه ورته وویل زه دا 15 کاله کېږي چې لمونځونه ورکوم او سهوه شوی نه یم. چې سهوه کېږي مه مخته کېږه، زه حاضر او ته ځان مخته کوي. کلیوال ملا ورته وویل که ته رښتیا وایي او دا دومره وخت نه یې سهوه شوی، نو شیطان نه لري او چې شیطان دې نه خطا باسي نو کافر یې. هغه وویل پلار به دې کافر وي، ته به کافر یې. دا څه وایي؟ لنډه دا چې لاس یې سره واچاوه. یو بل یې ژوبل کړل. خبره حکومت ته ورسېده او پوښتنې ورنه وشوې. په پوښتنې کې معلومه شوه چې د محراب ملا د دې وطن سړی نه دی، فرنګی دی. او په دې وخت کې له لندنه احوال راغی چې زموږ سړی راخوشي کړي. پاسینی حکایت مې د غزني د واغظ له یو ملا څخه د 1955 کال په ژمي کې په پېښور کې واورېد. ملا صاحب زوی ناروغ و. د هغه د علاج لپاره پېښور ته راغلی و. په پل خشتي کې د فرنګي د امامت خبره زموږ د ټولنې د 20مې پېړۍ یوه اوازه ده. اوازه معمولا شفاهي وي، له یوې خولې بلې ته رسېدلې وي، سپیناوی یې مشکل وي او دا نه معلومیږي چې دا خبره اول چا کړې ده. په ټولنه کې د استدلال کمزوري، بدګماني د ځینو کسانو د ارزو چې ځان له پټو رازونو خبر وکړي او د ګڼو نورو کسانو د شوق چې له حیرانوونکو رازونو خبر شي. ځینې هغه عوامل دي چې د اوازو له خپرولو سره مرسته کوي. د 19مې پېړۍ یو ایټالیایي ګرځندوی چې هندوستان ته سفر کړی و په خپل کتاب سټوریا دومګورو کې د هغه وخت د هندي ټولنې ځینې اوازې خوندي کړي دي. په دغو اوازو کې شاهجهان پاچا ډېرې بد لمنې او عیاش معرفي شوی دی. کمزوري او بېوسه کسان چې د شتمنو او پیاوړو په مقابل کې د حقارت احساس کوي، معمولا له هغو خبرو خوند اخلي چې شتمن او پیاوړي ورسره بې شخصیته ښودل کېږي. ټولنپوهان وایي چې که د ټولنې لپاره یو خبر مهم وي خو د هغه خبره په باره کې لازم او دقیق معلومات خپاره نشي، نو د اوازې زیږېدو ته لاره هوارېږي. څو کاله پخوا په کابل کې اوازه شوه چې مارشال قسیم فهیم مړ شوی دی. دا ناسم اوازه په بینوا ویبپاڼه کې نشر شوه چې د افغانستان حکومت یې وقهراوه او نوموړې ویبپاڼه یې د څو ورځو په مخه بنده کړه. اوازه ځکه خپره شوه چې د مارشال فهیم د صحت په باره کې خبر د ټولنې لپاره مهم و، خو د هغه د روغتیا د وضعیت په باره کې هیڅ معلومات نه خپرېدل. ابهام او اهمیت چې سره یوځای شول د اوازې خپرولو ته یې لار پرانسته. نن سبا ګڼې اوازې د رسنیو او په تېر نړیوال جام په ذریعه خپرېږي. اوازه چې د تبلیغاتو یو مهمه ذریعه ده، ممکن د سیاسي مقصدونو لپاره خپره شي. د دویم نړیوال جنگ په زمانه کې به سره صلیب په جاپان کې د بندي امریکایي عسکرو لیکونه د هغوی کورنۍ ته رسول. په همدې کلونو کې په امریکا کې اوازه خپره شوه چې د یو بندي عسکر کورنۍ د پوستې خانې ټیکټ چې په پاکټ باندې لګول کېږي را اړولی او د ټیکټ په شا یې د خپل بندي پیغام لوستلی دی چې جاپانیان د اسیرو عسکرو شونډې ورګنډلې دي. دې اوازې په خپل وخت کې د امریکایي عسکرو د تسلیمېدو له کمېدو سره مرسته کوله او دې ټکي ته څوک نه متوجه کېدل چې د سره صلیب د لیک په پاکټونو باندې خو پوستي ټیکټونه نه لګول کېږي.
د اوازو راټولول او شنل د یوې ټولنې په باره کې ډیر څه را زده کولی شي. ببرک کارمل د حکومت په کلونو کې په افغانستان کې اوازه وه چې د شوروي جوړ بوټونو په تلو باندې کلمه شریفه لیکلې ده. دا اوازه مې هم اورېدلې وه چې په کمونیستي دولت کې له بوډیو او بوډاګانو چې کار نشي کولی صابون جوړیږي. یو اوازه کې هر څو بې منطقه او غیر واقعي وي، خو چې په ټولنه کې عامه شي یا ډیر عمر وکړي په شننه ارزي. د 1493 کال منی. تفریح. هغه څوک چې کار نه کوي د تفریح په خوند نه پوهیږي، او هغه څوک چې تفریح نه کوي د کار خوند یې نه وي. زموږ د کار مزه نشته او یو لوی علت یې دا دی چې تفریح په هنر نه پوهیږو. تفریح ته یا په سپکه سترګه ګورو یا ګمان کوو چې تفریح هسې بې ځایه وخت تېرول دي. وسایل کلتوري ازادي او خوشحاله زړه غواړي چې موږ یې نه لرو، تفریح نشو کولی. ځینې کسان ګمان کوي چې که هر څومره ډیر کار وکړي هغومره به یې زیاته ګټه کړې وي، خو که د اوسپنې ماشین اخر تودیږي او استراحت ضرورت لري نو د غوښو له ماشینه ولې زیات توقع ولرو. مختلفو تحقیقاتو ثابته کړې ده چې د هغو ټولنو او وګړیو د کار کیفیت اوچت دی چې تفریح ته اهمیت ورکوي. پښتو شعر په کلاسیکو استادانو کې هیڅ چا د خوشحال خټک غوندې د تفریح شوق نه دی کړی او د هیڅ یو د کار کمیت او کیفیت دته نه رسیږي. موږ کله کله وایو چې تفریح ته وخت نه لرو، حال دا چې سهار به پوره 1 ساعت په چایو تیره او نیمه ورځ به په فیسبوک کې په ګپ شپ تیریږي. وخت کم نه دی خو کنټرول او تنظیم غواړي. چا راته د کابینې د یوه وزیر کیسه کوله چې ډیر ستړي وي مګر بیا هم ډیر کارونه ورڅخه نیمګړي پاتې وي، ځکه ادې د وزارت د پخلنځي د چارو په باره کې هم 1 ساعت باز ته وخت ورکولی شي. مطلب دا چې که څوک کارونه په مهم او غیر مهم ونه شي ویلی او هغه چارې چې نورو ته سپارل کیږي ممکن دي په نور ونه سپاري، نه به تفریح ته وخت ومومي او نه به د خپل کار نتیجې ته خوشحاله شي. د پیسو او وسایلو نشتوالی د تفریح د نه کولو نورې پلمې دي. زه دا منم چې په افغانستان کې به دا مشکله وي چې په یخ موسم کې په خصوصي کې په حوضونو کې ولامبو، خو په کور کې ګلونه ساتل او په کوټه کې ګلدان لرل مشکلې چارې نه دي. زما ګاونډي چې د پوهنتون استاد دی په کور کې کوترې ساتي. موږ چې د تفریح له اهمیته خبر نه یو، د استاد د کور کوترې راته ښې نه ښکاري او دې ته پام نه کوو چې که ژوند خوږ نه کړو له زغملو وځي. هغوی چې ځان وژني او بل وژني یو علت یې دا دی چې په ژوند کې ښکلاوې ونه ویني. اشرف مفتون څه ښه ویلي دي: دا خو ما په مینه دا دنیا رنګینه کړې ده، دا توره بلا خو ما په زور حسینه کړې ده. په افغانستان کې پرله پسې قتلونو او ظلمونو ګڼ کسان په روحي مړاویتوب مبتلا کړي دي. مړاوي کسان وایي چې څومره یې مړه دي او د تفریح شوق ورسره نشته. دوی که یو شوق ته مخه کړي او یو څه وخت ورسره تیر کړي ورو ورو به یې مینه ورسره پیدا شي. دلچسپۍ تر ډېره حده له بلدتیا او عادت سره تعلق لري. زه د فوټبال له لوبې خوند نه اخلم، خو هغوی چې ورسره بلد دي په خورا خوند یې ننداره کوي. د 2300 کال پخوا زماني یوناني فیلسوف اپیکور د انسان د خوشحالۍ او نیکمرغۍ په باره کې ډیر غور کړی و. دی وایي د ژوند مقصد همدا دی چې خوند او لذت ورنه واخلو. اپیکور د یارانو شتون په ژوند کې د خوند او خوشحالۍ خورا لویه ذریعه بولي. هسې وایي چې د مرګ په وخت په اپیکور باندې یاران او شاګردان راټول وو او ده ورته ویلي چې د خوشحالۍ د وختونو کیسې راته وکړئ چې له خوږو خاطرو سره له ژونده بیل شم. یاری او دوستی نه خاص وسایل او امکانات غواړي او نه کلتوري بندیزونه ورباندې شته. هغه بني ادم چې یاران لري او ورسره پالي د تفریح او خوشحالۍ لویه سرمایه ورسره ده. د واقعي تفریح لپاره تدبیر او تربیت کړی ذهن پکار دی. موږ په میلو او میلمستیاو کې ډیر ځله وخت په دې تیروو چې په نورو لاس بری شو او دا ثابته کړو چې تر نورو زیات یو. موږ چې د زړه د صفا له کمالونو خبر نه یو، د واده او خوشحالۍ محفل راته ممکن د زړه د بوج د کمولو نه بلکې د زیاتولو سبب شي. تفریح لوی هنر دی او موږ د تفریح په چل په دې وجه هم ښه نه پوهیږو چې په کلتوري لحاظ په ښه سترګه ورته نه ګورو. اولادونه له پلرونو او پلرونه له اولادونو په پټه لوبې کوي. داسې ځکه کیږي چې تفریح ملا د ژوند د یوې لازمې برخه په توګه د زړه له تله نه ده منلې. موږ چې د کار خلک نه یو، د تفریح خلک هم نه یو. ګڼو تحقیقاتو ثابته کړې ده چې هغه کسان اغېزمن فعالیت کولی شي چې تفریح ته وخت ورکوي. د کور له غړیو سره په خندا او محبت چلیدل د تفریح بهترینه ذریعه ده.
خو زموږ کورونه معمولا د پټکو د ګیلو د ترور ټنډو او د خپګانونو او آن د وهلو ټکولو زندانونه دي. موږ اکثره دا نه دي زده کړي چې په خپلو کورونو کې څنګه د تفاهم او محبت مشالونه بل کړو او په جنتي رڼا کې سکون ومومو. د دې لپاره چې فعال او مفید واوسو، تفریح کولو او د ژوند لاحقو کولو خوند اخیستلو ته باید وخت ورکړو، او د دې لپاره چې تفریح مو کاذبه او مضره نه بلکې ګټوره او رښتیانۍ وي، په تفریح باندې غوره کول ته فرصت پکار دی. یو څوک به له دې خوند اخلي چې د رخصتۍ په ورځ په خپله اشپزي وکړي، او بل به د ښه کتاب له لوستلو خوند اخلي. د خپلو ذوقونو، خپلو امکاناتو او خپلو کارونو پیژندل راسره مرسته کوي چې د تفریح مناسب ډول په اسانۍ سره انتخاب کړو. زما یو دوست به د رخصتۍ په ورځو کې د ادارې له ملګرو سره تېروله، او هلته به هم د تفریح بحثونه وه. ګمان کوم دا بیا تفریح نه شوه، بلکې د ستړیا د مودې اوږدول شول. د 1993 کال منی. مړینه او ټولنه. کاکا سبا زموږ د بلخ د پاچا سره جنگ دی. په دواړه توګه زموږ بری دی. د بلخ پادشاه به مات کړی وي، او که موږ ومړو دا ځای څلی به مساس شي. په مدت به عالم وایي چې پښتنو د بلخ پادشاه سره جنگ وکړ، شهیدان شول. په تاریخ مرسي کې راغلی دا خبره د شاه جهان پاچا د هغه لښکر یو منصبدار خپله تره ته وکړه چې د بلخ د نیولو لپاره استول شوي وه. دغه سړي د بلخ د پاچا د ماتېدو په بیه خپله خوشحالي غوښته، او دې ته هم په ظاهره تیار و چې د ژوند په بیه نوم وګټي او خلک یې پسې له مرګه غیرتي وبولي. له ده سره دا باور هم و چې د ده او د ده د ملګرو وژل کېده به په بله دنیا کې د دوی په ګټه وي او شهادت به یې نصیب شي. آیا د رښتیا باور و چې شهادت یې په نصیب کېږي، او که یې هسې خپل ملګري جنګ ته هڅول؟ دواړه امکانه شته. بني ادم ته دا ډېره سخته وي چې د خپلو ګټو او حقیقت ترمنځ پوره فرق وکړي. شاوخوا 400 کاله پخوا چې د شاه جهان پاچا منصبدارانو د خپلو کسانو قتل شهادت باله، په مقابل پوځ کې به هم طبعا همدا خبره کېده چې هغه څوک شهید دی چې د بلخ د پاچا لپاره په جګړه کې ووژل شي. که د اومونو د شاه جهان پاچا منصبدار د خپلو کسانو شهادت خبره هسې کوله، او مطلب یې دا د دوی هڅول و، نو سوال پیدا کېږي چې په جنګ کې خو د وژل کېدو امکان هم و، دی خپل داسې مرګ ولې ونه ویرېده چې انجام یې ناڅرګند و؟ ځواب دا دی چې د اکثرو کسانو خپل مرګ چندان زړه ته نه لویږي. هغوی چې په جګړو کې برخه اخلي معمولا ګمان کوي چې حادثه به دوی ته نه بلکې بل ته پیښیږي. دغه ګمان هم د بني ادم د خودپرستي او انانیت پیداوار دی. موږ چې له خپل مرګ ویریږو، نو ځان تیر باسو او په لوی لاس یې هیروو. شهادت له هغې دنیا سره تعلق لري، خو په دې ویاړ کول چې په مودو به خلک وایي چې پښتانه د بلخ له پاچا سره په جګړه کې شهیدان شول. د دې دنیا ارزښت دی. دا نو څنګه کېږي چې وګړي د دې دنیا داسې ویاړ ته زړه ښه کړي چې د ویاړ په وخت به دوی په دنیا کې نه وي؟ د دې پوښتنې یو ځواب دا دی چې انسان اجتماعي حیوان دی او له ټولنې ځان بیل نه احساسوي. ټولنه چې د وګړي تر مړینې وروسته هم ژوندی وي، وګړي ورباندې تکیه کوي او ځان ورباندې سپاري. کابو 2.5 کاله پخوا هخامنشي پاچا خشاریا پر یونان حمله وکړه. د یونان د خاورې منځته د رسېدو لپاره پکار و چې هخامنشي لښکر د سمندر او غرونو ترمنځ په نرۍ لاره تیر شي. دغه لاره د سپارټ د یوناني حکومت د زړه ورو جنګیالیو یوې وړې ډلې ساتله. دغو کسانو د هخامنشیانو بې حده لوی لښکر چې د مورخ ویل ډوران په قول افغانان هم پکې شامل و، 3 ورځې ایثار کړ. یوناني جنګیالي تر وروستۍ سلګۍ وجنګېدل. د دوی پر قبرونو لیکل شوي و چې ای پردی لارویه، ورشه سپارټانو ته ووایي چې موږ ستاسې د قوانینو د اطاعت په خاطر دلته پراته یو. انسان د شهادت لپاره، د نوم لپاره، د قانون په حکم او ځینو نورو دلایلو له ژونده تېرېږي. په اوسنۍ دنیا کې هر کال په سلګونو زره کسان د روحي ناروغیو په وجه له ډېرې غمجنې حادثې سره د مخامخ کېدو په وجه یا نورو علتونو ځانونه وژني. دوی د ویاړ یا بل ژوند په تمه نه بلکې له دې ژونده د بېزاره کېدو په وجه انتحار کوي. د 2008 کال د مالی بحران په وجه یو اروپایي بډای چې 9 میلیارډ ډالر شتمني لرله، په دې سبب ځان وواژه چې $9 میلیارډ تاوان یې کړی و.
حال دا چې که د ده عمر د نوح وای او د ده سخاوت د حاتم طایي وای بیا یې هم پاتې 8.5 میلیارډ ډالره نه شوی تمامولی، نو ده ولې داسې وکړل؟ په غالب ګمان د ده د شدید روحي فشار په نتیجه کې سم فکر نه شو کولی. یو ځای مې لوستي و چې د سهشنبې انتحاریان که په چهارشنبه را ژوندي کېدی ټول به په خپل عمل پښیمان وه. کله کله داسې هم کېږي چې له ژونده بېزاري او روحي ناروغي له یوه معنوي ارزښت سره ملګري شي او بنیادم ګمان وکړي چې په داسې لاره کې ځان وژني چې هم د دې دنیا له سختیو په قرارېږي او هم یې په راتلونکي دنیا کې سرخ روی په نصیب ده. پاسني مثالونه په دوو ډولونو ویشلی شو. ځینې کسان له ژونده بېزاره وي او مرګ غواړي، خو ځینې نور ته خپل مقصد د ژوند تر قیمت لوړ ښکاره شي او سودا ته تیار شي. ټولنه ممکن د لومړۍ ډلې کسانو ته ځان وژونکي ووایي او په دویمه ډله کې شامل کسان سرښندونکي وبولي. سرښندونکي د انساني ارزښتونو یا لږ تر لږه د یوې خاصې ټولنې د ارزښتونو لپاره له سره تېرېږي او د مرګ د خطر د منلو پرېکړه یې ممکن په ارامو اعصابو کړې وي، خو د ځان وژونکو عمل معمولا د اجتماعي ارزښتونو په خلاف راښکاري او د روحي بحران نتیجه یې بولو. البته څرنګه چې انسان اجتماعي ژوندی دی، نو آن په هغه وخت کې هم چې له ټولنې بیخي نهیلی وي اجتماعي ارزښتونه یو مخ له پامه نه غورځوي. دا مې هم د ویل دورانت په یو کتاب کې لوستی و چې یو وخت د منتلي په ښار کې د نجونو خودکشي زیاته شوه. مشران اندېښمن شول. د ښار مشرانو له اوږده غوره وروسته فیصله وکړه چې چارچیان جار ووهي چې نور که هر چا خودکشي وکړه مړی به یې د ښار په کوڅو کې لوڅ ګرځول کېږي. دې فیصلې د نجونو خودکشي مخه ونیوله. داسې ځکه وشول چې دوی له ژوند د بېلېدو ته تیارې وې، خو له ټولو اجتماعي ارزښتونو څخه بېلېدل یې په وس کې نه وه. د هر چا مړینه یوازې هغه ته ورپېښېږي، خو ټولنه دا قدرت لري چې وګړي د مرګ د خطر منلو ته چمتو کړي او یا یې برعکس له ځان وژلو را وګرځوي. کامیابه ټولنه هغه ده چې وګړو ته یې د خواږه ژوند فرصت برابر کړی وي، او بختور بنیادم هغه دی چې د ټولنې د کامیاب په هڅو کې برخه اخلي. صدقه. حسن دهلوي چې د حضرت خواجه نظام الدین اولیا مرید دی، په صوفیانه ادب کې د یو مهم ژانر موسس بلل کېږي. د له خپل پیر سره د خپلو ملاقاتونو او مجلسونو ریپورټونه په یوه کتاب کې راغونډ کړل او بیا وروسته نورو هم د صوفي بزرګانو د شفاهي تعلیماتو ریپورټونه ولیکل او دغسې اثار ملفوظات وبلل شول. د حسن دهلوي ملفوظات فوائد الفواد نومیږي. امیر خسرو چې د حسن دهلوي په شان د چشتیه طریقې پیرو او د فارسي ژبې لوی شاعر دی، ویلي دي چې کاشکې زما ټول اثار د حسن وای. فوائد الفواد زما وای. فوائد الفواد مو په 15 کلنه موده کې د خواجه نظام الدین اولیا د 188 مختلفو ورځو په مجلسونو کې شریکوي. د هغه خبرې را باندې اوروي او د هغه زمانې صوفیانه ادب مو سترګو ته دروي. د 1909 کال د جون د 9 نیټې په مجلس کې خواجه نظام الدین اولیا وویل چې هغه څوک به خامخا د خپل صدقې اجر مومي چې 15 شرطونه رعایت کړي. په دغو کې 2 شرطونه د صدقې تر ورکړې له مخه لازمیږي، 2 نور باید د ورکړې په شیبه کې رعایت شي او 5م شرط له ورکړې وروسته وخت سره تعلق لري. لازمه ده چې صدقه د حلال شتمني وي او صدقه ورکوونکی نیت کړی وي چې صالح بني ادم ته به یې ورکوي. دا دواړه مخکیني شرطونه دي. د صدقې د ورکولو په وخت پکار ده چې ورکړه په پټه وي او په ورین تندي او تواضع سره وي. د صدقې له ورکولو وروسته شرط دا دی چې خیرمین بني ادم به د خپل خیر یادونه نه کوي. نظام الدین اولیا هغو کسانو ته د صدقې شرطونه ورښیي چې د هغې دنیا اجر غواړي، ولو نورو سره مرسته کول او صدقه ورکول په دې دنیا کې هم د روحي سکون او خوشحالۍ سبب ګرځي. ما د خوشحالۍ په باره کې په مختلفو وختونو کې ګڼ ریپورټونه لوستي او د ځینو تحقیقاتو لنډیزونه مې پښتو ته کړي دي. کابو ټول تحقیقات وایي چې له نورو سره ښه کول او خیر رسول د خوشحالۍ لوی عامل دی. ډېر کسان ګمان کوي چې ثروت به د خوشحالۍ لوی سبب وي. حال دا چې شتمني په خوشحالۍ کې وړه برخه لري او د ځینو معتبرو څېړنو په اساس ثروت مو په خوشحالۍ کې یوازې 10% ونډه لرلی شي. له نورو سره ښه رابطه لرل او ښه کول د خپلو کامیابیو بیا را یادول او د خپلې آیندې لپاره پلان او پروګرام لرل د خوښۍ د ایجاد ځینې لوی سببونه دي. یوناني فیلسوف اپیکور چې تر میلاد 300 کاله پخوا اوسېده، د خوند او خوشحالۍ په باره کې ډېر فکر کړی و او دې ته یې پام شوی و چې د اوږدې مودې خوندونه تر هغو بهتره دي چې یوازې شیبه نیمه راسره مله وي.
زه د خپلې تجربې له مخې وایم چې د ښېګړې خاطرې له کلونو وروسته هم خوشحاله کړی یم، خو د یوې ښې تفریح خاطره مې د وخت په تېرېدو سره معمولا په حسرت او ارمان بدله شوې ده. لوی فیلسوفان ایمانویل کانت چې د نظام الدین اولیا غوندې ټول عمر واده ونه کړ او فکر کولو ته ډېر وخت ورسره و، د اخلاقي اوسېدو په باره کې بیخي بېل نظر لري. د کانت په نظر هغه عمل چې د خوند یا ګټې لپاره یې تر سره کوو اخلاقي عمل نه دی. اخلاقي عمل هغه دی چې د مسؤلیت په اساس یې کوو او باید تر سره یې کړو. کانت وایي اخلاقي احکام له تجربو څخه نه بلکې د انسان له فطرت او ضمیر زده کېږي او موږ له تجربې پرته هم پوهېږو چې قتل غیر اخلاقي عمل دی. د ده په اند اخلاقي قانون له تجربې څخه سرچینه نه اخلي. اخلاقي قانون تر تجربې مقدم دی او له عقله سرچینه نیسي. دی وایي چې که انسان یوازې عقل موجود وای بد اخلاقي به یې نه کوله، خو څرنګه چې انسان احساس هم لري او ډېر ځله د غیر عقلاني تمایلاتو تر اغېز لاندې راځي نو بد ورڅخه پیښیږي او په همدې وجه اخلاقي قوانین د احکامو او امرونو په ډول ورکاري. کانت وایي له هغه څه چې شته او په طبیعت کې پیښیږي دا باید د نتیجه نشو اخیستلی. دا نشو ویلی چې پسرلی دی او باید باران واوري، خو دا ویلی شو چې 3 ځله دی باید نه شي. اخلاقي احکام دي هم د ریاضي د احکامو غوندې د باید احکام دي. مثلا موږ باید دروغ ونه وایو. د نوې ځوانۍ په کلونو کې مې د استاد الفت په لوړ خیالونه او ژور فکرونه کې د موریس مترلینګ یوه لیکنه ولوسته چې سخت خوند یې راکړ او سمدستي د هغوی د حفظ کولو شوق را پیدا شو. لیکنه دا ده: انساني سلوک. انسان باید هغه مینه چې له نورو سره یې کوي له ډېر لوړ ځای راواخلي او په ډېر لوړ همت له نورو سره وچلیږي، تر څو چې ممکنه ده چې خلکو ته د عشق په نظر وګوري، نه ښایي چې د خپل ترحم او شفقت سیوری په چا باندې وغورځوي، تر څو چې د عدالت له مخې چا ته څه ورکولی شي، نه ښایي چې د احسان له مخې چا ته څه وبخي، تر څو چې د چا احترام کولی شي، نه ښایي چې د هغه د لجویي او دلداري وکړي. په راوروسته کلونو کې چې د کانت له نظریو سره څه ناڅه بلد شوم، دې نتیجې ته ورسېدم چې د مترلینګ لیکنه د کانت د اخلاقي فلسفې تر اغېز لاندې لیکل شوې ده. د کانت په فلسفه کې د انسان ډېر درناوی شوی دی، ځکه له یوې خوا اخلاقي اصول د بني ادم د خپل فطرت پیداوار ګڼي او له بلې خوا له بل چا سره ښه کول زموږ مسؤلیت بولي او دا اجازه نه راکوي چې په خپلې ښېګڼې لویې وکړو او په نور باندې د خپل احسان سیوری واچوو. د کانت په اخلاقي نظریې باندې د هغې له ټول عظمت سره نیوکه کېږي چې د خیر په چاره کې د خیرمن بني ادم احساساتو او عاطفو ته ځان نه دی ورکړی. بني ادم ډېر ځله د رحم د عاطفې تر اثر لاندې له نورو سره ښه کوي او یا ممکن د نوم شوق وي او وغواړي د خپل وخت سخي ارسلا خان شي. له نور سره ښه کول که د ثواب لپاره وي یا د خوشحالي په مقصد وي یا د کومې بلې عاطفې تر اثر لاندې، خو لا مهمه دا ده چې محتاجو کسانو ته په لاښه طریقه خیر ورسوو. جنګونه، وچکالي، طوفانونه او نور آفتونه په ټولنو کې بېوزلي زیاتوي او پر ګڼو کسانو د روزي د ګټلو لارې بندوي. زموږ ټولنه چې پرله پسې جګړو سخته تباه کړې ده، د بېوزلو کسانو شمیر پکې خورا زیات دی او په همدې وجه په کار ده چې د صدقې ورکولو او خیر رسولو په باره کې لا زیات غور وکړو او لا ګټورې لارې چارې ورته ولټوو. نورو ته ډوډۍ ورکول او وږي مړول د خیر خیرات عام ډول دی، خو محتاج کسان یوازې ډوډۍ ته اړتیا نه لري. په کابل کې د نانوایګانو په خوا کې ناستو ګدایانو ته خلک معمولا ډوډۍ اخلي. حال دا چې ګدا تر ډوډۍ په پیسو خوشحالیږي. په کلیو کې به لوی خیرات ته له لرې ځایونو خلک را روان وي. دغه خلک معمولا نارینه وي او دې ته پام نه کیږي چې لوږه او ناوړه تغذیه امیدوارو میندو او ماشومانو ته لا خطرناکه ده. کور، کالي، ډوډۍ د چپي نهضتونو ډېر مهم شعار و. د 20مې پېړۍ په 80مو کلونو کې چې چپیانو په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړ، د نساجي سنت د ودې په برکت د بېوزلو د لباس مشکل په فرعي مشکل بدل شوی و. خو چپیانو په پخواني شعار کې د تغییر ضرورت احساس نه کړ او په اړتیاو کې تغییر ته پام نه شول. یو وخت چې د علاج پرمختللي وسایل او مختلف درمل نه و، علاج نسبتا ارزانه و، خو د طب ودې د علاج قیمته کړ. د 20مې پېړۍ تر 2مې نیمې وروسته له بېوزلو کسانو سره دومره د لباس غم نه و لکه د علاج. نن سبا زموږ په وطن کې هره ورځ ګڼ ماشومان، امیدوارې میندې او نور کسان په هغو ناروغیو مري چې که یې کورنۍ پیسې ولري نو علاج ممکن دی. خیرمن کسان که د لویو خیراتونو په ځای علاج ته مخ واړوي، په اوسنۍ زمانه کې دلایت لویه نیکي کړې وي.
د کانت په نظرونو زموږ د عمل نتیجه لږه زیاته زموږ له کنټروله وتلې ده، نو موږ د خپل نیت مسؤل یو، نه د نتیجې. ته به یو چا ته پیسې ورکوي چې کورس ووایي، خبره به نه چې او هغه به په نشیب ورباندې کوي. کانت وایي څرنګه چې ستا نیت د هغه د پوهې زیاتول و، نو ستا عمل اخلاقي و. د نظام الدین اولیا په شرطونو کې هم لولو چې نیت باید دا وي چې د صالح بني ادم سره مرسته وشي. زموږ په وطن کې ګڼ پوډریان ګدایي کوي او ځینې کسان هغوی ته پیسې ورکوي او وایي چې که پوډر هم دی د خدای بنده دی، مرسته ورسره پکار ده. حال دا چې پوډري د ګدایي په غالب ګمان پوډر رانیسي. په داسې ځایونو کې شاید دا بهتره وي چې پوډري ګدا ته پیسې نه بلکې ډوډۍ ورکړو. جاپانیانو متل کړی دی چې ما ته د کبانو میلمستیا مه کوه، ما ته د کب نیولو چل را زده کړه چې هره ورځ خپل ځان ته په خپله میلمستیا وکړم. له پوډري سره هم تر ټولو لویه نیکي دا ده چې د ترک اعتیاد روغتون ته یې معرفي کړو. هغوی چې ښوونځي جوړوي چې ځوانان ته کسبونه ورزده کوي او چې د کار فرصتونه برابروي، هغوی نور ته د کبانو میلمستیا نه کوي بلکې د کب نیولو چل ورښیي او لا لوی خیر رسوي. موږ هر یو ته پکار ده چې د خپل وس په اندازه د خدای له مخلوق سره بنیادي مرسته وکړو او د ټولنې حرکت د هغه مقصد په لور جاري وساتو چې هلته هیڅوک دومره مجبور نشي چې یو بل چاته د خیرات کاسه ونیسي. دا مقصد یقینا لنډ نه دی خو ناممکن هم نه دی. په ځینو پرمختللو ټولنو کې له بېوزلو سره اجتماعي نظام مرسته کوي او محتاجان خامخا نه مجبوریږي چې شتمنو ته کږه غاړه ودرېږي. له بلې خوا شتمن هم ورو بهتره ګڼي چې د محتاج سترګې کوزې نه کړي او خپله مرسته د خیریه موسسې له لارې ورسوي. د ګدایانو دنیا. په کندوز کې استوګنو ګڼو قبیلو کې د جونګیانو قبیله هم شامله ده. کور په کور ګرځېدل او ګدایي کول د جونګڼو ښځو میراثي کسب دی. جونګیان په اوړي معمولا د سیندونو د غاړې په چمنو کې خیمې وهي او ژمی په کلیو کې د سر سیوری لټوي. د دوی سړي په کور ناست وي، ماشومان پالي، پخلی کوي، څاروي او آسونه یې ډېر خوښیږي. ښځې یې لکړه په لاس، خورجین په غاړه کور په کور ګرځي، خیر غواړي. د دوی کمیسونه اوږده او مخونه لوڅ وي. ځینې جونګړې فال ګوري. د فال په وخت ممکن نه محرمه سړی له مړونده ونیسي. نابلده سړی چې د جونګړو دغسې ژوند او دارنګه فال وګوري شاید د بدګرځو ښځو ګمان ترې وکړي، خو دوی هېڅکله د بدلمنۍ شهرت نه دی لرلی. جوګڼه چې ودیږي د پلار له کوره د لاس لرګی او خورجین په جهیز کې ورکول کیږي. د دوی نجونې ولور لري، ولور یې په پیسو نه بلکې په وخت اندازه کیږي. د هلک او انجنکۍ کورنۍ پریکړه کوي چې له واده وروسته به نجلۍ دومره کلونه مثلا 2-3 حتی 8 کاله د خیر ټولولو عایدات د پلار کره ورکوي. د خپل پلار مرحومه مې اورېدلي و چې د ظاهرشاه بابا د سلطنت په وروستیو کلونو کې شاه مردان قل د چاردرې ولسوالۍ د جوګیانو مشر و. دی په جوګیانو کې شتمن سړی و. د میلمخانۍ خیمه به یې په غالیو فرش وه. د اوزلو بې یوه یا 2 آسونه به یې همیشه ساتل. خپله هم تکړه چاپ انداز و، خو ښځه یې چې د طلایي غاښونو میرمن وه د نورو جونګړو غوندې کور په کور ګرځېده. پلار مې ویل یو ورځ چې ګدایي ته راغلې وه پوښتنه مې ورنه وکړه، ستا خاوند خو شکر ښه ژوند لري، ته ولې ګدایي کوې؟ ځواب یې راکړ، موږ که ګدایي ونه کړو معنا یې دا ده چې بې همته یو. د جوګیانو ګدایي اقتصادي نه بلکې کلتوري ریښه لري. د پوهانو په قول د جوګي کلمه له یوګي را اخیستل شوې ده او یوګي هغه چاته وایي چې د یوګا پریکټس کوي. یوګا د هندوانو یو لرغونی ذهني او جسمي ورزش دی چې په هندي مذهب او کلچر کې ریښې لري. د افغانستان جوګیان مسلمانان دي، خو د خیر ټولولو عادت یې په هند کې د ځینو جوګیانو د ملنګي او مرتضایي د کلچر ادامه ښکاري. هغه چاته چې موږ ملنګ وایو دنیا ته یې لته ورکړې وي او خیر د دې لپاره ټولوي چې د دنیا چارو ته اهمیت نه ورکوي. دی غواړي معنوي ژوند ته کافي وخت ولري. ملنګ چې له خلکو بیل مرموز ژوند لري ممکن رسیدلی کس وي او دعایي ارزښت ولري. زموږ په ادب او فلکلور کې ملنګان اهل ذوق وي، مجذوبان وي، اوږد څڼې لري، دم کوي، دعا کوي، ښیرا یې لګېږي، خیر ټولوي او کله کله پیشګویي کوي. ملنګان اولاد کور او کورنۍ نه لري، په ګوښه کې اوسي، زیارتونه یې خوښیږي، په اجتماعي ژوند کې برخه نه اخلي، په لمانځه اوداسه او نظافت کې مزه نه وي او کیدای شي چې په ملایانو ښه ونه لګېږي.
دوی تور یا د ښځو غوندې رنګین اوږده کمیسونه اغوندي، امیلونه او رنګه مرۍ په غاړه کوي، د کورونو په دروازو کې حل کوي، کچکول لري، لکړه لري، چرس کوي، د اوسېدو ځای دوهی ده او په دوهی کې معمولا اور او ایري او چرس پیدا کیږي. ځینې ملنګان د سختې ګرمۍ یا سخت یخنۍ یا اوږد لوګي په مقابل کې بې پروا وي او د بې پروایي یې د کشف او کرامت نښې ګڼل کیږي. سیندي پیر باب چې د 20مې پېړۍ په 80مو کلونو کې وفات شو، د پېښور په سخته ګرمي کې هم د اور لمبو ته ناست او د کندوز د امام صاحب صلاح ملنګ به آن په سخته یخني کې جامې نه اغوستې. دغو ځانګړنو خلکو ته دوی د کرامات څښتنان معرفي کول. د خلکو په نظر یوازې ځینې ملنګان ګڼل کیږي، نور نو مازې ګدایان دي چې د ملنګۍ جامې اغوستې دي. د ملي هندارې له روایت سره سم د فتح خان په نقل کولو کې لولو چې ملنګ د پاچا د حرام سرای په دروازه کې حل کوي او خیر غواړي. د پاچا مینه وایي اور دې دروسي، په تاسې ډیرو ملنګانو په یوه کې دونه تاثیر نشته چې خدای پاچا ته زوی ورکړي. او بیا ملنګ منډه د دموي پاچا ته د خدای زوی ورکوي. د ملنګانو دم زموږ په ګڼو نورو نقلونو کې هم بې زامنو میندو ته زامن ورکړي دي. خوشحال خټک په سوات نامه کې له اخوند درویزه څخه د شکایت په سلسله کې وایي ملنګانو با یزید ته کړې کنځلې، درویزه به د یزید ډوزې ووللې، خو د نفس او د هوا په کار یې مخ شه، ملنګان چې ورکېدل په ده به سخت شه، ملنګان یې واړه وایستل له سواته، دم یې ووهه له کشف و کراماته. په پښتو نثر 800 کاله کې استاد هیوادمل د اخوند درویزه د زوی کریمداد د نثر په بیلګو کې دا جمله چې د پلار فارسي جمله یې پښتو کړې هم راخیستې ده. پس هغه چې ملنګان په دا زمانه کې شعرونه جوړوي چې په هغو کې عالمان کنځلوي او سپکوي، د دغه شعر ویل حرام دي او اوریده یې هم حرام دي. استاد هیوادمل د اخوند درویزه د پښتو او دري ګډو نثر د معرفي په وخت دا بیلګه راوړې ده: له کافران سره مینه او محبت حرام دی. پس چون بعضی افغانان زما نه با ملنگان رافضی که تارک مانند اوزه و مردمای خورند محبت می کنند حرام است و اگر حلال می داند کافر می شود. مثلا د مسلمان پر هرجل کول یا وهل په ناحق یا وژل په ناحق حرام دي. د خوشحال خټک او اخوند درویزه له خبرو دې نتیجې ته رسیږو چې شاوخوا 400 کال پخوا ملنګان په سوات کې یو داسې اجتماعي ګروپ و چې له ملایانو سره یې ورانه وه، شعرونه یې ویل، د یزید مخالفت یې کاوه او په دې تورن و چې لمونځ نه کوي او روژه خوري. په یوسفزیو کې ملنګان په عیسویت هم تورن شوي دي. په تاریخ مرسي کې د یوسفزیو په لاس د خورخیلو د ماتې له بیان وروسته لولو، پس له هغه غرور او نخود د یوسفزیو ډیر شه دینونه مذهبونه مخالف پکې پیدا شول. څوک ملنګان سره عیسائی شول، څوک په مذهب د پیر روخان شول چې پیر تاریک چې بولی. جوګیان د یو کلچر په حکم ګدایي کوي او ملنګان چې له دیني ارزښتونو سره مخالفت ادعا لري په ګدایي کې لذت نه بلکې ذلت نه ویني. د سوالګرو لویه برخه وایي چې بېوسي او بېچارګي ګدایي ته اړ باسلي دي. سوال کول او خیر غوښتل د ځینو کسانو د خوی برخه ده. یو نیم کس با ډېرې پیسې لري خو بیا هم ګدایي کوي. په اوسني کابل کې په ځینو ګدایانو کې تور پورې کېږي چې د سوال په پلمه پوډر خرڅوي. که له دغسې مثالونو راتېر شو نو اکثره سوالګر یوازې په دې خاطر ګدایي کوي چې د ماښام ډوډۍ نه لري او لوږې ورڅخه د عادي ژوند کول لاره ورکه کړې ده. په دغو مجبورو سوالګرو کې ځینې د ډېرې ګټې لپاره یو نیم چل کوي. د یو شمېر نور ظاهري حالت دومره ابتر وي چې د خواخوږۍ د جلبولو لپاره چل ته اړتیا نه ویني، او ځینې نور بیا په چل نه پوهېږي او یا د ژوند بدمرغۍ د فکر کولو فرصت نه ورکوي. د ګدایي لپاره نوی چل یو څه وخت وچلیږي او بیا یې فشا شي. تر 2-3 کاله پخوا پورې په کابل کې ځینو سوالګرو ماشومانو هګۍ اخیستلې، هغه یې ماتولې او د لارې په سر ورته ژړغونې کېناستل. لارویو به ګمان وکړ چې له غریب ماشوم هګۍ لوېدلې دي، نو خوا به یې ورته بده شوه، پیسې به یې ورکړې. نن سبا دغه چل ختم شوی او یا ډېر کم شوی دی. څرنګه چې ګدایي ته په ښه سترګه نه کتل کېږي، نو ځینې کسان ممکن په یو بل کار تظاهر وکړي او خو اصلي مقصد به یې دا وي چې ګدایي وي. مثلا یو ماشوم به ژاولې درته ونیسي چې وایي پیري، دغسې ماشوم ته ډېر ځله خلک پیسې ورکوي او ژاولې یې نه رانیسي.
ځینې کسان د دې لپاره چې سوالګري ونه ګڼو یو کیسه جوړوي او مثلا وایي دلته په کابل کې مسافر یم مریض را سره دی پیسې مې کیسه بور ووهلې یو څه مرسته را سره وکړه دغه کیسه به لږ توپیر ډیر تکرار شوي ده او داسې ښکاري چې د سوالګرو دا ډله په خپله کیسه کې نوښت ته اړتیا لري معیوب بنیادم د تیوخوري ماشوم مور څو اتیا کلن بوډا او دارنګه نور کسان چې ظاهري حالت یې د بېوسي ثبوت دی نور په چلون ته چندان ضرورت نه لري د ګدایي لپاره د ځای انتخاب یو بل بحث دی په اوسني کابل کې ځینې بېوزلي چادري بوشي مېرمنې د نانوایي د دوکانونو څنګ ته ناستې وي او یو شمېر نور سوالګر د لوکسو هوټلونو مخې ته ولاړ وي کله چې یو څوک د خپلو مېلمنو سره له هوټله راکوز شي سوالګر ورته ودرېږي دغه وخت دوی ممکن له یو بله وشرمېږي او سوالګر تش لاس پرېنږدي شرم د ښېرا ویره رحم د ثواب طمع د دعا اسره نورو ته ځان ښودل او د وجدان عذاب ځینې هغه عوامل دي چې خلک له سوالګرو او ملنګانو سره مرستې ته وربولي البته له جوګړو سره خلک په دې طمع هم مرسته کوي چې خوالي وګوري او د آینده په اړه معلومات ورکړي د سوال په وخت کې د سوالګرو او ملنګانو د خبرو انداز یو بل جالب بحث دی زه چې ماشوم وم په چادره کې به یو ملنګ په کال کې یو یا دوه ځله را پیدا شو د کور په دروازه کې به یې چغه کړه ادم خانه د جنت دروازه وانه له انا مرحومې مې اورېدلي و چې په کوم وخت کې دا ماشومه وه کابو 100 کاله پخوا په غزني کې به یو سوالګر د مرستې ترلاسه کولو وروسته ویل خدای دې 100 اوښي او 100 کتې درکړي خو زړه ته مې نه لوېږي زموږ د ټولنې کابو هره ساحه د ډېرو معلوماتو نه سپړلې خزانه ده د اجتماعي علومو له څېړونکو او ځوانانو محصلانو توقع کېږي چې د دې خزانو په خوندي کولو کې فعاله برخه واخلي او د خپلې ټولنې علم تدوین کړي کال 1995 د خدای مخلوقات اکثره کسان د کوڅه‌ډبو ناروغانو یا لیونیو سپیو وژونکو ته په ښه سترګه ګوري خو څنګه ووژل د ماشومتوب په وخت کې مې یو کس یادېږي چې ستن یې په ډوډۍ کې کېښود او کوڅه‌ډب سپي ته یې ورکړه چې ورباندې ومري د ده په طریقه هېچا اعتراض ونه کړ او هېچا ونه ویل چې عذاب کشه کول او اخلاقي عمل نه دی د سپي نیول او په دار کول مهم مې هم یادېږي کلیوال د توت تر لویې ونې لاندې ولاړ وه او په خوند د سپي د زندې کول ننداره کوله د ګاندي دا خبره مشهوره ده چې د یو قوم د اخلاقو سویه له حیواناتو سره د دوی له چلنده معلومولی شو که خپل اسلامي کلچر ته وګورو له ژویو سره د نرم چلند په اړه د مثالونو کمی نه وینو افضل خټک په تاریخ مرسي کې د یوه سړبن ولی الله شیخ شهاب بختیار ذکر کوي لیکي نقل دی چې یو سړی آس ګزاراوه دوی کروړی په سبب د شوخۍ وواهه هر اگاه چې اواز د چایک وغوږ ته د شیخ ورسېده به یې وکړ حاضرانو د مجلس عرض وکړ چې یا شیخ باعث د دې څه دی شیخ قمبس له تنه مبارکه ورته کړه نښې د 2 کروړو په صورت د ده ښکاره وې له دغه حکایت او په سلګونو او زرګونو نورو حکایتونو او روایتونو ثابتېږي چې په اسلامي کلچر کې له ژویو سره نرمه رویه د اخلاقي برترۍ او کرامت ښوندویه ده قرآن عظمالشان د دې دنیا د مخ ژوي د انسان په څېر د خدای امتونه بللي دي چې روزي ورته ټاکل شوې ده د بخاري شریف حدیث دی چې یو څوک په دې وجه د زوخي شو چې پیشو یې بندي کړې او له لوري تندي وژلې وه په دیني لحاظ دې نتیجې ته رسېدل اسانه دي چې حیوانات حقونه لري او دغو حقونو ته پام نه کول د ګناه سبب کیږي د عراق او ایران د جګړې په زمانه کې د حیواناتو د حقونو یوې ادارې خواشیني څرګنده کړه چې د بمونو په وجه په فارس خلیج کې د دلفینونو ژوند ته خطره پیښه ده په هغه وخت کې چې جګړه ماران د انسانانو په قتل عام بوخت وه ماته د دلفینونو په مړینې خفګان ماضي او اخلاقي نمایش او تظاهر ښکاره شو او یوه لنډه کیسه مې ولیکله چې لیکوال ماخوستن ناوخته په خبرونو کې همدا ریپورټ اوري او قلم رااخلي چې د دلفینونو د ژوند د ژغورلو په باب مقاله ولیکي دغه وخت د لیکوال د کور دروازه وډبول شي د خپل میرمن چې ویده ده راویښه کړي ورته ووایي ورشه که هر چا بللم ورته ووایه چې هغه نشته میرمن یې اندېښنه څرګندوي ګاونډی نه وي ښځه یې امیدواره وي موټر یې په کار وي چې روغتون ته یې ورسوي لیکوال په قهر ورته وایي که هر څوک وي ما به نه ورښیي چې وخت نه لرم ډېره مهمه مقاله لیکم
د ښځې اټکل سم وي، د ګاونډي د ښځې صحي حالت خراب او موټر ته یې اړتیا لرله چې روغتون ته یې ورسوي. د موټر په پیدا کولو کې ځنډ ناروغي د مړینې سبب شو. د ګاونډي په کور کې چغې سورې شوې او لیکوال د دلفینونو سره د خواخوږۍ مقاله بشپړه شوه، خو ورځپاڼې ته یې رسول سخت و ځکه په کوڅه کې خلک راټول وو. لیکوال د کور په شاتني دیوال بلې کوڅې ته واوښت چې مقاله ورسوي. دغه کیسه رانه ورکه شوه او په ورکېدو یې اوس چندان خفه نه یم، ځکه د ژوند تجربو راوښوده چې له انسان سره د مینې زړی په هغه زړی کې ښه زرغونېږي چې له نورو ژویو سره نرم سلوک نرم کړی وي. هره وړه بېرحمي لوی بېرحمي ته لار هواروي. که موږ په کورنیو او ښوونځیو کې خپلو کوچنیانو ته ور زده کړو چې له حیواناتو سره نرم چلند ولري، هله ورڅخه دا توقع اسانه ده چې د انسان په مقابل کې بېرحمه ونه اوسي. د متکررو قاتلانو په باره کې څېړنو ښودلې ده چې دوی د حیواناتو د ځورولو مخینه لرله. په پرمختللو ټولنو کې د حیواناتو د ځورولو په خلاف قوانینو یو اصلي مقصد دا دی چې خشونت کم او په زړونو کې رحم زیات شي. د شیخ شهاب بختیار په اړه په تاریخ مرسي کې لولو او همیشه به دوه خلطې ورڅخه وي، په یوه کې سپاري او لاچي او په بله کې تور پیسي. هرګاه چې سوالي به سوال وکړ یوه پیسه به یې ورکړه او نور هر څوک چې ورته راغی سپاري او لاچي به یې ورکړه. شیخ محتاجانو ته پیسې او نور خلکو ته لاچي او سپاري ورکول چې تش لاس پاتې نشي او د محبت په پیغام ونازول شي. دی چې د حیوان په درد راضي نه و، د انسان مینې زړه ته په اسانه لار کوله. د 19مې پېړۍ په دویمه نیمه کې ساینسپوه چارلز داروین یو مهم ټکي ته پام شول. ده ته معلومه شوه چې د ژوي انواع یو بل کنټرولوي او دغه توازن ساتل د حیات په ګټه دي. دغه توازن به په ګټه وي. خو د کابل ژوبڼ یوه صحنه مې هېڅ وخت نه هېرېږي. د 1458 کال د اوړي یو مازدیګر و چې په ژوبڼ کې د باز نندارې ته ودرېدم. د باز په پنجره کې د هغه د خوراک لپاره اچول شوي کوترې وزرونه رپول. ترخه صحنه وه او څو کاله پس چې مې د پلار یو غزل کې ولوستل: تیری جرم نه و ویاړ و د دنیا په بحربر کې، باز د زرکې په سینه ناست و، موج د موج په اوږدو سپور و. نو سمدستي د ژوبڼ د باز فاتح انداز را په یاد شو. د ژویو ژوند د زنځیر د کړیو غوندې له یو بل سره غوټه دی. دلته که هر کړی ماتیږي ټول زنځیر سره د موینې. انسان چې د ساینس او ټکنالوژي په برکت په وروستیو پیړیو کې ډیر زورور شو. په اول کې یې دې ته چندان پام نه شو چې که کبان په بم وژني او ځنګلونه په چارتراشو پسې له یوې مخې اره کوي، انجام به یې څه وي. خو اوس چې خپلې خطا ته متوجه شوی دی، د چاپیریال ساتنې ته یې توجه مخ په زیاتېدو ده. زموږ په وطن کې تر څه مودې پخوا پورې سیند ته بم اچول او د څو لویو کبانو لپاره په سلګونو واړه کبان وژل ډیره بده چاره نه ښکارېده، مګر اوس له دا رنګه ښکاره نفرت عام شوی دی. زه چې ماشوم وم، خړه کوتره، بغدادۍ کوتره، کوشتکه بنیادمانو ته رانږدې کېده او اوس ګمان کوم ډیره نه ویریږي. له ځناور سره مسؤلانه چلند نه یوازې اخلاقي مسؤلیت دی، بلکې د چاپیریال د ښایسته پاتېدو لپاره هم ورته ضرورت لرو. د کندوز په چاردره کې به زموږ د کلي مشرانو د دښتي چرګ کیسې کولې. ویل به یې غاړه یې سپینه او وزرونه یې سره، زیړ او نور ښکلي رنګونه لري، لکه په تیز لاجور چې د طلا ګډ پاشل شوي وي. په عین شین والي کې زیړه لمبه کوي. د غره مرغه تر 200 مترو ډیر نه الوزي او د جنگي الوت په شان ناڅا په ګړندی تیر شي. دښتي چرګ له پښو هم ډیر چټک دی، څنګه چې ځمکې ته ورسیږي په سترګو رپ کې د پټو په منځ کې پناه شي، ځکه خو یې ښکاریان په هوا کې ولي. زموږ سیمه اوس د غلا د ښه ښکلا نه لري او که رحم ونه کړو، خدای زده څومره نورې ښکلاوې به ووژنو. د کورنیو ځلانده ماضي. تېره اونۍ کابل ته د یوې تازه راکوچېدلې کورنۍ پوښتنې ته ورغلم. د دې کورنۍ غړیو یو وخت په افغانستان کې نوم او ثروت درلود، خو په تېره نیمه پېړۍ کې قدرت، ثروت او شهرت ورسره وار په وار خدای پاماني وکړه. ځینې کسان یې اروپا او امریکا ته لاړل او په نوي ماحول کې د کورنۍ له زړې تاریخچې سره دلچسپي کمه شوه، خو په وطن کې پاتې غړي یې د خپلو نیکونو خاطرو ته اهمیت ورکوي.
زه چې د چا پوښتنې ته لاړم په یوه خامه کرایي کور کې اوسي. د کور وسایل قیمتي نه وه، د بد نظم او پاکي ته توجه نه وه هېره شوې. د میلمنو په خونه کې د کورنۍ د مشرانو عکسونه ځوړند وه. دغه مشران نیمه پېړۍ پخوا او تر هغه له مخه په وطن کې ډېرو خلکو پېژندل. کوربت چې د ببر کارمل په وخت کې له کابله وتلی و راته وویل اوس څوک نه دي پاتې. په هغه وخت کې لا ځینې کسان ژوندي وه. هغه کورنۍ چې د سلطنت په زمانه کې په قدرت کې شریکې وې د ثور له کودتا وروسته وځپل شوې. د دوی ځینې غړي چې په کابل کې پاتې شول له یو بل سره یې خواخوږي لرله. زما کوربه هم دغسې څوک وه. دی په کابل کې د 1980 کلونو په لومړۍ نیمه کې هر اونۍ د ډاکټر عمر وردګ پوښتنې ته ورته. کوربه اوس څوک نه و موندلي چې ملاقات ته یې ورشي، خو شهدای صالحین او عاشقانو عارفانو ته تللی و او د ظاهرشاه د سلطنت د زمانې د ځینو مشهورو کسانو قبرونو ته یې دعا لاسونه اوچت کړي وه. هدیرو ته د تلو خبرې یې په پېښور کې یوه پخوانۍ کورنۍ را یاده کړه. دې کورنۍ په مشرانو کې د پاکستان د جنرال یحیی خان په شمول چې په 1969 کې جمهور رئیس شو، د انګریزانو د راج د زمانې څو کاله کسه عالي رتبه منصبداران شامل وه. د دې کورنۍ یو سپینګیري چې د پېښور په رساله دار کوڅه کې اوسېده ما په 1980 کلونو کې وپېژاند. دی به په اونۍ کې یو ځل د پېښور ګنج بازار ته نږدې یوې کوچنۍ هدیرې ته ته چې د جنرال یحیی خان قبر د خپلې کورنۍ د نورو کسانو قبرونو ته د دعا لاسونه اوچت کړي. زما کوربه او هغه د پېښور اشنا دواړو ته ماضي نه یوازې شیرینه بلکې سمه او برحقه ښکارېده. د پېښور د رساله دار د کوڅې اشنا به ویل چې یحیی خان لومړی کس و چې په پاکستان کې یې آزاد او عادلانه انتخابات وکړل. البته د اکثرو کسانو غوندې د حقیقت نیمه خوا لیدله او مثلا دې حقیقت ته یې هېڅ وخت اشاره نه کوله چې پاکستاني پوځ د یحیی خان د قدرت په زمانه کې د شرقي پاکستان په لکونو اوسېدونکو قتل عام کړل. د یوه ورځ د خپل کور د سالون دیوال ته لاس ونیو، د خپل یو نیکه عکس یې راوښود. ویې ویل دوی په ډېر زحمت سره یو مقام ته رسېدل. نیکه یې په دنګ آس باندې سپور و، نظامي جامې یې اغوستې وې، آرام او مغرور ښکارېده. عکس د 20مې پېړۍ په لومړیو لسیزو کې په ډیلي کې اخیستل شوی و. د رساله دار د کوڅې اشنا مې شتمن نه و، خو د کور وسایل یې پاک او منظم و. کور یې د پېښور د پخوانۍ معماري یو یادګار و. په دغسې ودانیو کې له کانکریټو استفاده نه کیږي او برعکس لرګي پکې ډېر استعمالیږي. زما د اشنا د کورنۍ د 20مې پېړۍ په 40مو کلونو کې جوړه شوې وه. د هنرونو ترکاڼانو په لاس تراشل شوې کړکۍ او دروازې، د دنګو کوټو د منځ ته سیوري او په تاوده پېښور کې د دغو کوټو نسبتا یخې هوا به یو بل ته لاسونه سره ورکړل. او ګمان به دې وشو چې په چوکاټونو کې د ایثارو پخوانو عکسونو څښتنان په رښتیا له یوې جنتي زمانې سره تعلق لري. د کورنۍ 2-3 نسله چې شتمن واوسي ممکن د کلتور نوې مرحلې ته داخل شي. اتو کړی لباس، د میلمه عزت، د وسایلو پاکوالی او د مؤدبانه خبرو یو طرز په دې کلتور کې شامل وي. په اروپا کې د کلتوري پرمختګ د راز په باره کې مختلف دلایل وړاندې شوي دي. یو دلیل دا وړاندې کېږي چې اروپایانو یوازې مشر اولاد ته جایداد پرېښوده. د دې نتیجه دا وه چې ځینې کورنۍ تر ډېرو پورې ان تر یوې پېړۍ یا ډېرې مودې پورې شتمني پاتېدلې او دې شي د عالي کلتور په ایجاد کې مرسته کوله. زموږ په ټولنه کې چې ډېر ثروت ډېر ځله د دوامدار زیار نه بلکې لنډې مودې غیر قانوني هڅو په نتیجه کې راټولیږي. شتمن ممکن د پیسو د بربادولو پروا ونه ساتي او بلکې لازمه وګڼي چې د ناروا ګټو له کبله برباد شوی عزت د پیسو د بې دریغ مصرف په مټ بیا وګټي. دا امکان ډېر دی چې د دغو کورنیو غړي مخکې تر دې چې اشرافي کلتور خپل کړي بېوسه شي. ځینې کسان د عالي کلتور او اشرافیت په رابطې باور نه کوي او وایي چې دا هسې طبقاتي امتیاز طلبۍ دي. مګر حقیقت دا دی چې مادي امکانات د معنوي کلتور په پیدا کېدو کې برخه لري. د ظرافت او ادب یوې مرحلې ته رسېدل وخت غواړي او یو څه اسودګي ورته پکار ده. صاحب اصفهاني وایي هغوی چې په نیکونو باندې فخر کوي د سپیو غوندې دي چې هډوکو ته خوشحالېږي. دا ډېره تونده تبصره ده، مګر داسې مثالونه کم نه دي چې په مشرانو باندې فخر د بېځایه غرور، لټي او کلانکاري موضوعونه پیدا کړي دي. هر هغه کورنۍ چې د نیکونو نوم یې اصلي سرمایه ده ممکن د غړیو زړونه یا مات او روحیه یې مړاوې وي. دوی په ماضي کې اوسي او احساس کوي چې اوسنۍ زمانه سپکه او بې مزې ده. د فرهنګ او ادب په برخه کې ځینې مطالعات کوي چې ملتونه ممکن د اقتصادي اوج په زمانه کې کلتوري ودې ته چندان پام ونه کړي، خو چې په مادي لحاظ یو څه کمزوري شي کلتوري وده ورته مهمه وګرځي. داسې ځکه کېږي چې په معنوي کمال باندې د مادي زوال هېرول غواړي.
د شتمنو کورنیو دویم یا دریم نسل شاید هنر او ادب ته مخه کړي. چیرته مې لوستي و چې اول نسل ثروت راټول کړي، دویم عیاشي ورباندې وکړي، دریم هنر ته مخ واړوي او څلورم د بېوزلۍ په بلا ګرفتار شي. د نیکونو د ویاړ له خاطرو سره اوسېدل کله یوې خوا د کورنۍ غړي په کاذب غرور مبتلا کوي، له بلې خوا مرسته ورسره کوي چې د بیا مهم کېدلو هڅه وکړي. زه په افغانستان کې ځینې کسان پیژنم چې 100 کاله پخوا یا تر هغې هم مخکې یې په کورنۍ کې لوی کس تېر شوی و او دوی د هغه له شخصیته د الهام اخیستی دی چې یو ځل بیا وځلیږي. د کورنۍ په اهمیت باندې ډیره تکیه کول متضادې نتیجې لرلی شي. د دغسې کورنیو غړي ځانونه حقدار وبولي، د نوم ګټلو ضرورت چندان نه احساسوي او داسې ګڼي چې تر نورو بر دي. دغه حالت د روحي مړاویتوب، بدبیني، حسادت او لټۍ باعث ګرځي. البته داسې هم کېږي چې د کورنۍ د تاریخچې په اهمیت باندې ټینګار د کورنۍ د غړیو پر سلوک مثبت اثر واچوي. ادب او نزاکت ته یې توجه زیاته کړي، د مشرانو د نوم د ساتلو په خاطر یې له بدو چارو راوګرځوي او د الهام ورکړي چې د خپلو نیکونو غوندې لوی کسان ورڅخه جوړېدی شي. د کورنۍ تاریخچه د ملتونو له تاریخ سره پرتله کولی شو. هغه ملتونه چې اوږد او پرتمین تاریخ لري، تاریخ ورته د ډاډ او الهام په ذریعه بدلیږي، په ځان باور زیاتیږي او له تیرو تجربو زده کړه ورته اسانیږي. البته د دې برعکس استدلال هم شوی دی. ویل کېږي چې د امریکا د چټکې ودې یو علت دا و چې د ماضي زولنې یې په پښو کې نه وي او د خپلو ستونزو د غوڅولو لپاره فیصلې یې د پرونیو روایاتو په سیوري کې نه بلکې د نننیو واقعیتونو په رڼا کې وکړي. که بیرته د کورنیو پرتمینې تاریخچې ته راشو نو زما په ګمان دوو ټکو ته پام پکار دی. هغه کورنۍ چې په خپل ماضي باندې ډیر حساب کوي، د دې تکیې د مثبتو نتیجو ترڅنګ ورته لازمه ده چې د منفي نتیجو خطر له پامه ونه غورځوي. بله دا چې خپل نوي غړي او ماشومان باید پرېږدي چې د خپلو وړتیاو او غوښتنو مطابق ژوند وکړي. د سارتر په شمول ګڼو مفکرانو ویلي دي چې ژوند هغه وخت معنا مومي چې وګړی په خپله خوښه د خپل ژوند مقصدونه انتخاب کړي. هغوی چې په نورو پسې روان وي او په پټو سترګو ژوند کوي، ژوند به وکړي خو معنا به پکې ونه مومي. د هرې کورنۍ د پرمختګ د دوام لپاره ضروري ده چې خپلو کشرانو ته دا انتخاب حق ومني او دلته چې دا خبره د تاریخچه لرونکو کورنیو په اړه کوم، وجه یې دا ده چې دوی شاید کشرانو ته د انتخاب د حق نه ورکولو اشتباه زیاته وکړي. دوی ته چې د خپلو نیکونو ژوند ایډیال ښکاري، له کشرانو ممکن په ټینګه وغواړي چې د هغوی په پل کېږدي. زما هغه د پېښور اشنا چې زوی پوځي کالج ته واستاوه او زوی هلته ناکام شو، پلار غوښتل چې د نیکونو تاریخ ژوندی کړي او دې ته یې پام نه و چې هر آزاد انسان یو بیل تاریخ جوړولی شي. د لیندۍ اوله کال 1495. بوډا او بودا. په تیرو څو میاشتو کې دا دریم ځل و چې د موبایل چارجر مې خرابېده. سهار وختي و او د موبایل دوکانونه لا نه و پرانیستل شوي. 3-4 ځایه مې پوښتنه وکړه، چارجر په ګوتو رانغی. یو بوډا دوکاندار را په یاد شو چې معمولا هغه څه هم ورسره وي چې په نورو دوکانونو کې نه پیدا کېږي. د دوکان وړوکی دی خو څو ځله داسې شوي دي چې یو شی له نورو سره نه وي او له ده سره یې ومومم. که د ده دوکان زما له لارې چپ نه وای، شاید سودا به مې همیشه له ده رانیوله. دی او دوکان یې دواړه جذاب دي. د دوکان په کمه فضا او کم رڼا کې ډیر مال په داسې ترتیب ایښی دی چې ګمان به کوي دلته ډیر څه نالیدلي پاتېږي. بوډا ته چې ورغلم زما اټکل سم و، چارجر یې درلود. ما ورته وویل چارجر مې ژر خرابېږي، خدای دې وکړي چې ته غلط مال را نه کړې. ویې ویل زما د خپل چارجر دا 5م کال دی، که احتیاط ورسره وشي نه خرابېږي. ما ته رایاد شول چې یو نیم وخت مې په ساکټ کې بند چارجر په بې احتیاطي راکش کړی و. یو نیم ځل مې چارجر تر سهاره پورې په ساکټ کې پرېښی دی. په زړه کې راتېره شوه چې بوډا غلطه خبره نه کوي او په کار ده چې نظم زده کړم. بوډا د نظم په برکت په کوچني دوکان کې تر ټولو لوی دوکانونو ډیر شیانې کېدي. دی تر نورو ارزان فروش نه دی، خو کله چې ورځې نو دا ویره به دې کمه وي چې دوکان به یې بند وي، او بله دا چې توقع به لري چې دی به هغه څه هم لري چې په نورو دوکانونو کې ممکن پیدا نه شي. منظم اوسېدل او په احتیاط چلیدل په اقتصادي لحاظ ګټور تمامیږي او په کار کې د پرمختګ سبب ګرځي. له بل خوا خلک هغو کسانو ته په درنه سترګه ګوري چې په ژوند کې نظم لري او چارې په آرام ذهن ترسره کوي. 50 کاله پخوا په کندوز کې یو ښوونکی اوسېده چې په معلم رسام مشهور و. ما خپل اکثره ښوونکي هېر کړي دي، مګر معلم رسام مې چې هیڅ وخت نه دی لیدلی لا تر ننه پورې په حافظه کې اوسي. د ده په اړه به مشرانو ویل عجب سړی و، منظم و، په احتیاط به یې ګامونه اخیستل، هېڅ وخت یې د لباس اوتو نه خرابېده او 2 قسمه دستمالونه به یې همیشه ورسره وه، یو د خولو د وچولو، بل د لاس لپاره، بل د بوټونو د پاکولو.
ما د پښتو مشهور ادیب سمندر خان بدر شو هم نه ولیدلی. په پېښور کې چې وم او مشرانو بعد د ذکر کاوه، له وسایلو سره د احتیاط زیات یاداوه. له وسایلو سره بې پروا کسان ممکن استدلال وکړي چې وسایل زموږ لپاره دي، نه موږ د هغو لپاره. د دوی خبره به سمه وي، مګر د دوی د بې پروایۍ لپاره یې دلیل نشو بللی. ځکه وسایل که زموږ لپاره دي، بهتره ده چې احتیاط ورسره وشي او روغ پاتې شي. د مختلفو څېړنو نتیجې وایي چې د خپلې کوټې پاک او منظم ساتل د ذهن او له کراري سره مرسته کوي او آن حافظه ورسره پیاوړې کیږي. دغه راز منظم ویښته او منظم لباس د ذهن پریشاني کمولی شي. له بودا څخه چا پوښتنه وکړه، ته او مریدان دې څه کوئ؟ بودا ورته وویل ګرځو ناستو ډوډۍ خورو. پوښتونکي وویل دا خو هر څوک کوي. بودا ورته وویل توپیر دا دی چې موږ کله ناست یو پام مو وي چې ناست یو، چې روان یو پام مو وي چې روان یو، او چې ډوډۍ خورو پام مو وي چې ډوډۍ خورو. کال 1495. د قضاوت بدوي تعبیر. زما دوست اخلاقي سړی دی، غواړي ټولنه سمه وي او خلک سم وچلیږي. خو هغه بله ورځ یې عجبه خبره وکړه. د دفتر څو کس نجونو ته یې وویل چې که چا ځورولې بوټ پسې راباسئ او څو ګزاره په سر ورکړئ، بیا په احتیاط کوي. ده وویل ما خپلو لوڼو ته هم ویلی دي چې که په چا درته وویل زنګ راووهئ چې هر چېرته یاست زه به درپسې درشم، او داسې سبق به ورکړم چې بیا یې ټول عمر له یاده ونه وځي. دی که نورو ته سبق ورکوي دا سم کار دی. په هندي فلمونو کې وینو چې اتلان د ننګ، ناموس او عدالت لپاره په خپلې تورې ته لاس کوي، او د اروپا د شوالیو په نکلونو کې لولو چې خانزادګان په برجونو کې د ایثارو پیغلو د خلاصون لپاره قربانیو ته حاضرېږي. د کندهار پایلوچان، د کابل کاکاګان او د خراسان عیاران د ننګ، غیرت او عدالت لپاره مبارزه کوي او د قاضي او قانون حکومت پروا نه ساتي. خو آیا په اوسنۍ زمانه کې چې د دولت موسسې او د عدالت سیستم د مدني ژوند د نورو څانګو غوندې انکشاف کړی دی او د قانون او عدالت د مفهوم نوی او جامع تعبیر وړاندې شوی دی، بیا هم ځانونو ته اجازه ورکړو چې عدالت تطبیق کړو، بیا هم ځانونه د حقوقو ماهران وبولو، بیا هم د پولیسو دنده په خپله غاړه واخلو، بیا هم په ځان دا باور ولرو چې حق او باطل به سره بیل کړی شو. او لا مهمه دا چې که حق او باطل سره بیل هم کړو، آیا دغه لاره چې وګړی یا د تنظیم په خپل سر کولی شي له ځان قاضي جوړ کړي تباهي نه راولي؟ هر څوک دا شوق وکړي چې عدالت او قانون او حق په خپله خوښه تعبیر، تفسیر او اجرا کړي، د ټولنې به څه حال وي؟ موږ د قانون، حقوقو او عدالت د مفاهیمو په باره کې باید له زړو قبایلي فکرونو راووځو او له ځانونو قاضیان جوړ نه کړو. که هر څوک د ډاکټر اجازه ولري د طبابت انجام به څه وي؟ قانون، محکمه، قاضي او نظام کایبونه هم ولري، تر دې بهتره دي چې ځانونو ته دا صلاحیت ورکړو چې قانون راوباسو او قانون تطبیق کړو. هر هغه څوک چې په حکومته، بې نظامه، بې دریګونو محکمو او بې نافظو قوانینو ته د جزا ټاکلو ارزو ورسره ده، که یې په نیت کې هر څه وي خو د عمل نتیجه یې د خدای د مخلوق تباهي ده. کال 1493. موږ او نوی تمدن. هسې وایي چې کله نصرالدین شاه قاجار د اروپا له اوږده سفر ایران ته ستون شو، خپل صدراعظم ته وویل موږ به هیڅ وخت فرنګیانو ته ونه رسېږو، نو کوښښ کوه چې څو پورې زه ژوندی یم ملک دې همداسې قرار پاتې وي. ناصرالدین شاه چې کابو نیمه پیړۍ سلطنت وکړ، په دې پوهېده چې د اروپایانو په څېر اصلاحات لازم دي، خو دا ویره هم ورسره وه چې اصلاحات به په ټولنه کې ناکرارۍ پیدا کړي او د ده حکومت به په خطر کې ولویږي. د ناصرالدین شاه د وخت افغان پاچاهان هم له اروپایي تمدن سره په کشمکش کې وه. امیر شیر علي خان او امیر عبدالرحمن خان ته د ژوند نوي کولو خوند ورکاوه، خو ویرې او بدګمانۍ هم ورسره وي. زموږ د واکمنو یوه ویره دا وه چې هسې نه اروپایي تمدن د اروپایانو د غلبې او سلطې سبب شي، بله ویره دا وه چې ریت به مخالفت ورسره وکړي، او بل تشویش دا وه چې په اروپایي طرز اصلاحات به د واکمنو قدرت محدود او د قانون په چوکاټ کې ایثار کړي. په دې سربیره ځینې غیر سیاسي علتونه هم وه چې واکمنې تعبیراتو ته نه پرېښودل. مثلا د واکمن لټي یا د تیر ژوند له خاطرو سره دلچسپي د دې سبب ګرځېدل چې د تحول مخه ډب شي. څو کاله پخوا چې مې په کندوز کې هغه کوڅه پخولې ده چې په ماشومتوب کې مې لوبې پکې کړې وې، خوشحاله نه شوم. زما لپاره هغه کوڅه هماغسې ښه وه چې په ماشومتوب کې مې لیدلې وه. نوی ژوند او نوی تمدن به زموږ خوښ وي یا نه، خو که موږ پسې ور نه شو هغه راپسې راځي. په 19مه پیړۍ کې په هندوستان کې فتواوې صادرې شوې چې مسلمان دی په اورګاډي کې نه سپرېږي.
یا د عصري دواګانې نه استعمالوي او یا مثلا د راډیو اوریدل حرام دي، خو اورګاډي راغلل، دواګانې عامې شوې او راډیو هر کور ته ورسېده. کله چې راډیو، موټر یا عصري دوا د ژوند برخه وګرځي نو د دغو وسایلو مهارت ته ضرورت پیدا شي او په یوه بله مرحله کې لازمه شي چې د همدغو وسایلو فابریکې جوړې شي. د مهارت او فابریکې د لرلو لپاره نویو زده کړو ته اړتیا ده او له زده کړو سره وګړي په خپلو حقونو خبرېږي. وګړي بیا دې ته نتیجې ته رسېږي چې ملک به مشرک وي، حکومت به مو د خپلو رایو په اساس وي او هر څوک به په یوه رایه لري. په دې ډول نوی تمدن د استبداد بیخ باسي او فردي او سیاسي ازادیو ته لار پرانیزي. د ژوند وسایل، فکرونه او ارزښتونه بدلیږي. که له بدلانه سره مخالفت کوو، بدلون به په څپېړې په مخ راکړي او په هغه شکل به ځان راباندې وتپي چې ورسره په تکلیف به یو. خو که د عقل او تدبیر په حکم د نوي تمدن واقعیتونه ومنو او په ژوند کې تحول ته تیار شو، نو د خپلې ماضي هغه برخې به هم خوندي کړی شو چې په کاریږي مو او ډېرې راباندې ګرانې دي. کال 1493. بی دینه توره. هغه چا چې د لیندۍ په دویم مازدیګر د پکتیا په یحیی خیلو کې کربلا جوړه کړه، مقصد یې څه و؟ که د ده په نیت کې هر څه و، خو عمل یې د تشدد و. ده وغوښتل چې د خلکو د وژلو، ځورولو او ویرولو له لارې یو څه ترلاسه کړي. اکثرو کسانو ته به دغه کس د خورا بد نیت څښتن ښکاري او په عقیدې به یې شک کوي، مګر هغه چا چې په حضرت علي کرم الله وجهه د خدای په کور کې د تورې ګزارونه کول، په خپل فکر کې یې غلط کار نه کاوه. او هغه کسان چې حضرت عثمان ذوالنورین یې د کلام الله مجید د تلاوت په حال کې شهید کړ، مشرکان نه وه. ولې څرنګه چې دغو غټو د پرانیستلو لپاره یې په تشدد تکیه کړې وه، نو هغه څه یې وکړل چې د اسلام د ډېرو بد دښمنانو